هند د افغانستان پر وضعیت کنفرانس جوړوي، پاکستان نه ورځي. قدرمن لیدونکو السلام علیکم. د ځینو هندي رسنیو د راپورونو په اساس ټاکل شوی چې د هند حکومت د را روانې چهارشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې واک ته طالبان د رسیدو وروسته د افغانستان د حالاتو د ارزولو لپاره امنیتي کنفرانس وبولي. په دغه کنفرانس کې به د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په کچه چارواکي ګډون کوي چې چین، ایران، تاجکستان او ازبکستان پکې دي. خو پاکستان وایي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. د هند د ملي امنیت سلاکار اجیت دووال دا غونډه بللې ده. د طالبانو د اسلامي امارات مرستیال ویان بلال کریمي سیمه ییزو رسنیو ته په څرګندونو کې دغه غونډې د جوړېدو هرکلی کړی، خو په دې شرط چې دا غونډه د افغانانو سره د مرستو لپاره وي، او په خبره یې په کې د افغانستان د بانک د شاوخوا 10 میلیارډو ډالرو کنګل شویو پیسو د خلاصېدو ترڅنګ د طالبانو اسلامي امارت د رسمي پیژندلو ملاتړ وشي. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان په دې نظر دي چې نوې ډیلي دا غونډه د افغانستان د روانو حالاتو په اړه د سیمې د هیوادونو د آینده اقداماتو، نظریاتو او پالیسیو د معلومولو په اړه بللې ده. د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدي وایي چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو مسله مطرح نه ده، بلکې هند غواړي چې د طالبانو په اړه د دوه هیوادونو له دریځونو ځان خبر کړي. ښاغلي سعیدي وویل د روانې چهارشنبې په ورځ یو کنفرانس په ډیلي کې دایریږي چې د 6 هیوادونو ملي امنیت د شورا مشاورین پکې برخه واخلي، خو پاکستان پکې اشتراک نه کوي. هغه ملاحظات لري. یوازې تاجکستان، ازبکستان، چین، روسیه او امریکا هم په خپله اشتراک کوي. دا یو متحدالمال جلسه ده، لکه چې پخوا په ایران کې هم جوړه شوې وه او روسیه کې هم جوړه شوې وه. د رسمیت پیژندلو په برخه کې هیڅ څه نشته. د سیاسي چارو یو بل کارپو بریال نصرتي وایي چې هند په سیمه کې ستر هیواد دی چې په تیرو 2 لسیزو کې افغانستان کې زیاته پانګونه کړې ده. ښاغلی نصرتي وایي چې هند په افغانستان او سیمه کې د اسلامي سخت دریځو خوځښتونو په اړه چې د پاکستان یې ملاتړ کوي هم ژورې اندېښنې لري. نوموړي وویل البته چې هندوستان په څو برخو کې اندېښنې لري. مخ په زیاتېدونکي ډول د تروریستي ډول د فعالیتونو زیاتوالي څخه د دې سربېره د تاریخ په اوږدو کې په نړیواله کچه پاکستان ته د سخت دریځو ډلو د ملاتړ ګوته نیول کېږي. په دې غونډه کې د پاکستان حضور ډېر مهم و، خو پاکستان د ځینو خپلو دلایلو له مخې په غونډه کې د ګډون څخه ډډه وکړه. په عمومي ډول که ووایو چې دا غونډه افغانستان ته څه ګټه لري، نو نه یې لري. بریال نصرتي وایي چې دا غونډه تر ډیره د ګډون کوونکو هیوادونو لپاره د پالیسیو په جوړولو کې مرستې لپاره جوړیږي. په نوې ډیلي کې د دې غونډې د مخې په مسکو او تهران کې هم د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره غونډې جوړې شوې وي. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځایه و. د لا زیاته معلومات لپاره زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ. مننه.